کلاړي وټي او چې 50 ویا چې 50 وای بیا به ډانسونه کوم دا ځای تنګ دی او چې سنچري وای چې سنچري وای بیا په دا غینه مر پسې ډبل کوم خو دا ځای ډېر تنګ دی پس وته درې غسلو چې څه ټایم 50 لګي هغه ټایم به تاسو ګورئ چې 4 لی سکے څه ټایم سنگل لی سکے 50 لګي سکے سنگل باندې به ډېر مشکل 400 کانو بیا به تر اکاونټ یې نشي چې په سنگل شي بس دویم بال باندې وای یاره که 20 میچ یو کچا سنگل یا خستی کنه نو ډاری کې دا غد پیچ نه د سګریوان نه نیسمو او تیم راځي ډیکلیئر شو. سلامونه ملګرو او اسکرنی ما د نور کله پشان دي نن را سره په پروګرام کې چارلی بای دی او ډیر زیات خوشاله شوم دوی سره ملو شوم مخکې مو سره ما یو انټرویو کړی و ډېره ښه چلیدلې وه د هغې په وساطت سره یو پیره بیا دوی سره ویډیو کو د دې ژوند باره کې به مونږ دوی نه تپوسونه کوو راځئ مونږ سره سرجي ستاسو ډېره زیاته شکریه. جی ستاسو هم ډېره مهرباني چې ما ته راغلې او ما نه چې کوم دی یو انټرویو اخلئ او خلکو پورې وررسوئ. مننه ستاسو هم ډېره مننه. تاسو هم چې کوم دی زموږ د معاشرې له یو د دوی معاشرې کم خلک چې کوم دي دوی د تاسو په مخ باندې خندا راولې څنګه جي څه محسوسوئ او ژوند مو څنګه روان دی؟ یاره جی بالکل ژوند خو الحمدلله ډېر ښایسته روان دی او محسوسیت هم دا کوو که نه چې مطلب خلکو پورې خوشحالۍ نه ورولو او خلک چې کوم دی لږ انټرټین کړو داسې وخت دی تا ته پته ده چې مطلب هر سړی ډېر پریشان او ډېر کنفیوز وي نو موږ دا غواړو چې یاره موږ دوی پورې چې کوم دی خوشحالۍ نه ورسو. دغه مو څنګه راغلو چې زه به دا چارلی بای دا کم ایکټینګ دی دا به زه زده کړم؟ جی بالکل کم ټایم چې د کرونا حالات راله روزګارونه بند شو خلکو غټ غټ جاب بند شو مطلب زما چې یو 600 روپۍ ګټلو والا سړی وم چې ما به مطلب یو 600 روپۍ دیاړ کولو هغه هم چې کوم دی په ما باندې بند شولو نو زه ډېر زیات پریشان او ډېر زیات کنفیوز شوم. یو خو آلریډي دا دغه داسې راغلو دا بیماري افات داسې راغله بل بیا ما سوچ وکړو چې یار زه یو 600 روپۍ مطلب زه کماوم او هغې نه باوجود چې څونه غټ کاروبارین دي هغوی چې کوم دی دونه د غټ روزګارونه بند شو نو هغوی به څه کوي نو لیکن بیا حالات ډېر زیات خراب وو کرونا حالات وو زه خپل هم بیا کرونا بیمار شوم مطلب یو 4 ورځې بعد چې دا الله پاک اوکې کړم ښه شوم بیا هغې نه بعد ما چارلی ویډیوس را واخیستل او هغه ما وکتل چې هغه ما وکتل نو بیا ما سوچ کولو چې یاره ولې نه زه په دې چارلی چپلن کرکټر باندې چې کوم دی سټارټ والم او چارلی چپلن خو د ورلډ یو غټ کرکټر دی سایلنٹ کمیډین دی لایک باډي لینګویج سره خلک خندول چال چلن سره خلک خندول نو ما دا سوچ کو ولې نه زه دا کرکټر په دې کرونا حال کې پلی کما د خلکو په مخونو باندې خنداګانې راولم. څنګه د چارلی وای دا کم کټ اپ چې کوم دی دا تاسو ته ملو څنګه شو؟ جی بالکل همدا د کرونا حالات کې ملاو شو بیا چې زه څه ټایم د چارلی ایک دپاره کراؤډ ته راووتلم او هغې کې بیا چې کوم دی ما ویډیوز جوړول بل خو مې غونډو نه غټ ریکس مې واخیستو ځکه د پښتو معاشره ده که نه په پښتنو کې چې کوم دی دا چارلی کرکټر کول دا ډېر غټ زړه غواړي او بل زموږ پښتانه ډېر سخت دي او هغوی چې کوم دی دا شی دونه خوښوي نه خو پښتانه چې څونه سخي هغه عمره مزه کوي ځکه چې دا نرم شو که نه نو بیا کار خرابېږي الله دې زموږ پښتانه هم دغه رنګه سخت لري نو هغې نه بعد بیا زه ووتلم ما ایکټ شروع کړو نو ډېر کراؤډ ما ته راټول شلو او څه ټایم چې زما ایکټینګ ختم شو نو هغوی ډېر زیات وخندل او ډېر زیات خوشحاله شو وایي چارلی موږ ویله که چېرته دا چارلی دوباره را ژوندی شو که څه وجه ده ستا ایکټ موږ وکتو موږ تا نه ډېر زیات متاثر شو دا کرونا وبا راغلی ده دونه سخت حالات دي زموږ د چهرې نه چې کوم دی هغه خنداګانې هر څه وړلي دي او تاسو چې موږ وکتئ تاسو کوم دا ایکټ وکړو نو دې باندې زموږ په چهرو باندې الله خوشحالي راله موږ به تا دعا کوو مزید الله پاک دې تا ته همیشه کامیابي نصیب کړي. نو بس مطلب کرونا حال ډېر سخت چېرته به موږ لاړو هلته به موږ ویډیوز جوړول ټریفک والا به راله هغوی به پازابول کول پولیس به پازابول کول ډېر سخت وخت خو لیکن ما هار نه منو ما هر په دې نه منو مل چې زه خامخا دا خلک انټرټین کړم ځکه دا وخت ډېر زیات سخت بالکل. او څنګه چې تاسو بغیر کټه پی کنه تاسو څوک پیژنې نه دغه رنګ چې تاسو څنګه ښکارې کنه جی نو هغه رنګ څه محسوسوي چې کله کټه واچو د مینوال نه تو شي هغه وخت څه محسوسوي؟ جی بالکل 100 کې چې کم دی یعنی کې 10% خلک یا 25% خلک چې کم دی ما د ګیټ اپ نه علاوه پہچان زما کوي پیژنې می او بل چې مطلب عام کپړو کې هغې کې دونه مطلب رسپانس وغیرہ دونه نه زه خوشحاله یم چې ما خلک نه پیژني مطلب هر رنګه سادهګۍ لباس کې ګرځېدی شم که چپړش کېدلي ګرځېدی شم هر رنګه ګرځېدی شم لیکن زما پہچان نه کېږي او بل چې که څه ټایم زه ګیټ اپ واچوم که نه نو بس هغې خو بیا
تا ته پته ده کراوډ هم راټولیږي خلک هم راټولیږي څوک پکچر جوړوي څوک ویډیوز جوړوي مطلب ډېر زیات کراوډ راځي چې په روډ یا روډ کې رس جوړیږي که بازار کې رس جوړیږي نو لیکن خلک ریسپانس ورکوي مینه ورکوي ډېره زیاته او څونه چې دوی ماته مینه راکوي که نه هغه عمره چې کوم دی ماته خوشحالي محسوسېږي زه مزید هم په دې باندې کار کول غواړم بیا مخکې څنګه جاوید افریدي تاسو ته نه دي ویلي چې زموږ د پېښور زلمي ټیم سپورټ شي راشي پېښور زلمي ټیم سپورټ کوي جی بالکل جاوید افریدي کار خو ورته وو جی بالکل زه به دا وایم چې جاوید افریدي صاحب دې الله په خپل روزګار کې او په خپل مطلب د چې کوم دا میشن رانیولې د پښتنو یو برانډ دی که نه جاوید افریدي چې کوم دی د پېښور طرف نه چې کوم دی هغه یو پېښور زلمي ټیم لوبوي که نه د دونه پښتنو زړه خوشحالۍ ځکه چې هر ځینه چې کوم دی صوبې نه ټیمونه دي نو د پېښور نه برانډ چې کوم دی زموږ جاوید افریدي صاحب دی او موږ هغه دپاره همیشه اواز کوو بیا به هم کوو په کار دا دی چې څنګه پېښور زلمی ټیم دی داسې تاسو ته پته مطلب پېښوري چارلي چپلن یعنې چې نوم خو ما لیکلی پاکستاني چارلي چپلن خو یم د پېښور نو په کار دا دی چې هغوی ما سپورټ کړي او چې پی ایس ایل ته زه سپورټ شوم نو انشاءالله زه به هغې کې کراؤډ هم انټرټین کم چې کمیټري کوي دا هم انټرټین کولی شم کم کلاړي چې آوټ شي هغه طریقه کار هغې سره یو ایکټ کول دي چې کم 50 وي هغې سره بل ایکټ کول دي چې آوټ شي هغې سره بل ایکټ کولی چې څه ټایم میچ وګټلی شي هغې سره بل رنګه ایکټ کولی دا ټول زما په دې ذهن کې دي نو زه خو غواړم چې جاوید افریدي صاحب چې کوم دی ما سپورټ کړي پی ایس ایل لپاره نو ښه خبره به یې کیدی شي تاسو زما یو ذریعه وګرځئ او ستاسو د اواز واوري او د هغې په ذریعه باندې چې کوم دی ما سره کانټیکټ کړي شي انشاءالله الله دې وکړي د دوی نه علاوه تاسو فلم ډرامه کې څه کار کړی یا چې کوم دی بلنه راغلی ده چې راشو موږ سره کار وکړي جی بالکل پېښور کې خو یم او پېښور کې ډېرې زیاتې ډرامې هم جوړېږي خو لیکن پېښور چې زمونږ کم اکټران دي کم دغه دي هغوی خو دونه خاص سپورټ نه ورکوي بیخي هغوی خپل کارونو کې ډوبي هغوی دا نه غواړي چې یاره موږ بل یو کس راوچت کړو خو لیکن پېښور کې به په خپلو خپلو باندې ځان ودرې څنګه ما دا اکاونټونه شروع کړو څنګه داسې زه وایرل شوم په خپله دغه شوی یم خپله مې محنت کړی دی خو لیکن پېښور والا نه غواړي څونه ډرامو والا دي داسې ما اسلام آباد سایډ نه ډرامې کړي دي خاص پټوهار چینل نه هغوی سره ما ډېرې زیاتې ډرامې کړي بل چې کوم دی ښایسته نوم دی د امریکا نه راغلی هغه ما باندې یو فلم جوړ کړی دی نو هغې کې چې کوم دی ګم شده لړکي هغې کې ما ورسره تقریبا لاست ټایم کې چې کوم ما یو سکن اخیستی دی ډانس والا نو هغه بیا ما ته ویل زه نیکسټ چې کله راځم د بره چارلي چپلن په لایف باندې فلم جوړوم هغه یو ایس اے کې کیلیفورنیا کې نو انشاءالله تعالی هغه ما باندې کار کړی او بس دغه رنګ مسلې دي مخې ته راځي کوم مطلب ما نه څوک کار اخیستل غواړي خو لیکن زه خپل طرف نه دا چاته نه وایم چې یاره زه نه کوم دا هغه بالکل چې دوی ماله کار راکوي زه خامخا هغه کار کول غواړم بالکل څنګه تاسو ته معلومه ده چې څوک ځان له دکان کولو کوي یا څه ویب سایټ کولو کوي نه مخکې چې کوم دی دوی ایډورټایزمنټ کوي نو تاسو خو ما ته څونه معلومه ده تاسو ایډورټایز هم کوئ نو هغې کې چې کوم دی تاسو د خپل نمبر ورته ووایئ نو هغې به تاسو سره بیا رابطه وکړي څوک ایډورټایزمنټ کول غواړي هغې یاره زه خپل نمبر لکه زما دا وټساپ ته داسې نه دی خوښ بالکل به فلس ولاړي خوځېدی به هم ترې نه شم زه به دا کار وکړم داسې کار وکړم چې وټساپ نمبر خو چې مینهوالو زه ورکړم که نه نو زه خوشحالېږم چې ما سره خلک رابطه وکړي لږ نه ډېر خوشحالېږم خو لیکن بعض داسې خلک وي زموږ د پښتو معاشره د مطلب 25% خلک یا 10% خلک داسې وي که نه چې هغوی بیا داسې اخوا دیخوا چې کوم دی میسیجز راشي که نه نو هغه بیا ښه خبره نه نو زه به تاسو سره چې کوم دی خپل انسټاګرام آی ډي پاکستاني چارلي او زه دا هر چاته وایم چې ما ته په انسټاګرام باندې بالکل میسیج کولی شي چې تاسو له ریپلی در نه شي نو بیا زه ستاسو جرمانه بالکل څوک چې ایډورټایزمنټ کول غواړي خاص کر هغوی او کم ملګري چې هسې میسیج کول غواړي نو برای مهرباني هسې تنګول نه دي کول پکار څوک ایډورټایزمنټ کول غواړي نو هغوی سره چې کوم دی په انسټاګرام پاکستاني چارلي چې کوم دی په دې باندې تاسو بیا دوی ته میسیج وکړئ او چارلي بھائی څه پیغام ورکول غواړي اخره کې پیغام خدا ورکول غواړم که نه چې بالکل خوشحاله اوسئ تندرست اوسئ ټینشن نه ځان لرې ساتئ پریشانیانو نه ځان لرې ساتئ څونه چې تاسو ټینشن پریشانۍ نه هلئ که نه نو هغه عمره به چې کوم دی ستاسو نه د ډاکټرانو ډېره زیاته فایده د میډیسن والا به نه ډېره زیاته فایده نو کوشش کوئ ما ته پته ده نن سبا چې کوم دی په پاکستان کې ډېره زیاته ګراني روانه ده دونه ګراني روانه ده چې غریب سړی هغه نشي ایکسیپټ کولی غریب سړی ډېر زیات پریشانه دی چې یاره موږ کوم طرف ته لاړ شو نه څوک د بجلۍ بیلونه جمع کولی شي نه د ګیس جمع کولی شي ډبل را رواني مطلب بې انتها زیات رواني او زه به دا پیغام ورکم چې یاره بس خوشحاله اوسئ او الله دې زموږ د ملک
مسایل ټول حل کی او موږ به د خپل ملک دپاره ډیره زیاته دعا غواړو. پاکستان زنده باد. مهرباني نو کتونکو دا و چارلی بای چې د هغوی ژوند څه صورتحال و هغه تاسو ته مونږ وویلو. داسې ایډورټایزمنټ دپاره مونږ تاسو ته وویل انسټاګرام ته دوی تللی شئ. بل جاوید افریدي ته مونږ دا خواست کوو چې دا چارلی بای چې کوم دی دا پېښور ټیم چې کوم دی دوی سپانسر کیا ځکه چې دا ټیم هم چې کوم دی د پېښور دی او چارلی بای خپله هم د پېښور نه دی.